د فبروري په 8 مازدیګر مهال د خوست په ملي لوبغالي کې د مرکز او ولسوالیو د فوټبال د 40 لوبډلو ترمنځ ورزشي سیالۍ پیل شوې. د خوست د اولمپیک امریت مسؤلین وایي په دې ټورنمنټ کې د مرکز او ولسوالیو 280 فوټبالران چې له 1200 تر 1800 کلونو پورې عمرونه لري ګډون کړی دی. د دوی په وینا چې یا د سیالۍ یوه نیمه میاشت دوام کوي او د دې ټورنمنټ له غوره لوبغاړو به نه یوازې د خوست په کچه اول دویم او دریم ټیمونه غوره شي بلکې د ولایت منتخب ټیم به هم ورڅخه وټاکل شي. دغه اکثر د ولسوالیو ټیمونه دي، اسماعیل خیل او مندوزای او د ګوربز نه د بیلابیلو ساحونو موږ د غزوانان راجمع شوي دي چې تقریبا 280 نفره د غزوانان کې د تعداد ته رسیدلی. یا ټورنمنټ ته د خوست ځوان فوټبالران هم خوشحاله دي او وایي په دې سیالیو کې به ځوانانو ته دا فرصت برابر شي چې خپل استعدادونه څرګند کړي او لوړو ټیمونو ته به هغه لوبغاړي لاره پیدا کړي چې په حقیقي ډول لازمې وړتیاوې ولري. مونږ بیا هم دا غوښتنه کوو چې تر څو هغه ځوانان چې استعداد لري وړتیا لري هغه تشویق شي، هغه ملي ټیم ته د خوست په سطحه داسې د افغانستان په سطحه ولوبېږي. په دې کې د ځوانانو نور ځوانانو دغه غدا پکې ګټه پکې دي چې خپل استعدادونه خلکو ته وښیي او خپل لوړو مقاماتو ته ورسیږي. بل مومنټ موږ ته ګټه لري چې موږ او یوم به بدن هم روغ وي، سالم رقابت به وي، د نشهیي توکو موادو څخه به موږ لرې په ډډه کې. که څه هم فوټبال د نورې نړۍ په شان افغانستان کې هم له ځنډنو لوبو څخه ده او له لسیزو را په دې خوا نه یوازې په ډېری ښوونځیو کې د فوټبال میدانونه شته بلکې د سپورټ په ساعتونو کې هم ډېری وخت د فوټبال لوبې کیږي. خو بیا هم د دې لوبې د تاریخي مخینې په اندازه په دې برخه کې پرمختګ نه تر سترګو کیږي.